د قبر په خوا کې تلاوت کول داسې مسله چې تفصیل غواړي نو معمولي تفصیل به وکړو. مختصر وضاحت. زموږ په علاقو کې دا خبره مشهوره چې کله مړی ښخ کړی شي نو یو سر ته ودرېږي او بلې خپو ته ودرېږي، نو د سورې بقرې اولني ایتونه بیا د سورې بقرې آخري ایتونه. سوال دا دی چې دا شتي په شریعت کې و که نه؟ زه به تاسو ته دې مسلې تفصیل ذکر کوم چې تاسو به پوه شئ. یو د عام قرت کول په مقبره کې او یو دغه دوه سورتونه خاص دي، سوره فاتحه او سوره بقره. ناول د عامه خبره ذکر کوو، لکه دا بعض خلک ځي په څلوېښتمه باندې او څوک په اوومه او څوک په شلمه او څوک د اخترونو کې ځي، نو هلته کوم صورت وایي؟ سورت یاسین تلاوت کیږي یا د سوره فاتحې تلاوت کیږي. په مقبره کې عام قرت منع دی. د قرآن چې کومه حصه په مقبره کې دی نه منع راغلی. څه دلیل نه بي چې ته قبر له ورشې د قرآن یو حصه هم نشي ویلی. اولنی دلیل به دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، چې په دې شریعت کې داسې کار وکړو چې هغه عبادت ګڼو او په هغې باندې زموږ د طرف نه څه دلیل نه و، نو د عمل مردود دی. نو دا کار د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. موږ سره حدیث تیر شو چې باید دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله فارغه شو مړی به ښخ کړی شو نو څه به یې ووایي؟ وایي د دې لپاره بخانه وواړئ، که نه دا به وایي چې سورې بقرې اولني ایتونه اخرني ووایي. نه دي رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت، د صحابو نه ثابت، سلفو نه ثابت. نو په دین کې نوی کار شو، دلیل پرې نشته. چې دلیل پرې نشته دا کار څه شو؟ بدعت شو، مردود شو. دویم دلیل دا دی د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا مړي شوي دي که نه دي شوي؟ ښه ډېر شوي دي. ښخ کړي دي به که نه دي؟ ښخ کړي. او په یو ځای کې د نه نقل چې بیا داسې تلاوتونه کړي مړي شوي دي، ښخ کړی شوي دي، تلاوتونه نه دي شوي. دلیل یې په دې باندې چې تلاوت د سره شته نه. او که وې رسول صلی الله علیه وسلم به خولی وی که نه؟ دومره مړي دي کېږي د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې خلک ښخوي او په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم نه وایي. عجیبه خبره ده چې په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم نه وایي چې تاسو قرآن وایئ. دا څویم دلیل شو. دویم دریم دلیل دا دی، عایشه رضی الله عنها په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغلی، یا رسول الله که چېرته یو ورځ که چېرته هسې موږ په دې قبر تیر شو نو څه به وایو؟ په دې مقبره تیر شو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه دعا وخو هغه کوم چې د قبر د زیارت په وخت کې انسان وایي. دې ځای کې په کار نه و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلی چې دا د ایتونه به پکې ووایي، تلاوت به وکړي، سورت یاسین به ووایي، سورت بقره به ووایي یا سورت فاتحه به ووایي، دا یې ورته ونه ښوه. څلورم دلیل ډېر عجیبه دلیل دی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو کورونو مقبرې مه جوړوئ. څنګه؟ فإن الشیطان یفر من البیت الذي یقرأ فيه سورة البقره. شیطان د هغه کور نه تښتي په کوم ځای کې سورة بقره ویلی کېږي. اوس دې کې رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي د کور نه مقبره مه جوړوئ، قرآن پکې ووایئ. پوه شوئ به دې؟ یعنې چې قرآن پکې نه ویلی کېږي دا به مقبره وي. چې چاله الله عقل ورکړی پوه ورکړی هغه په دې خبره پوه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه مقبره مه جوړوئ. یا رسول الله مقبره دې څنګه جوړېږي؟ وایي کله چې پکې تلاوت نه کېږي نو تلاوت پکې کوئ، مقبره به نه وي. په مقبره کې تلاوت نشته نو په کور کې تلاوت شته، ځکه چې کور مقبره نه ده. او دا واضح دلیل چې انسان پکې سوچ وکړي. بل دلیل په دا دی چې سبحان الله په دې څلورو مذهبونو کې څلور مذهبونه فقهي مذاهب چې کوم دي، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد حنبل رحمهم الله، دا ټول الله دې برحمک الله دې وبخښي او ټول دې نه منع کړی. شرح الفقه الاکبر د مولا علي القاري توز د حنفي مولا خبري هغه وایي ثم القراءه عند القبور، او هر چې قرآن ویلی د قبرونو سره په خوا کې مکروهه عند ابي حنیفه. امام ابو حنیفه رحمه الله دا حرام ګڼل، ومالك امام مالك هم ده جائز نقرل، واحمد امام احمد حنبل رحمهم الله. ولي لانه محدث، ځکه دا په دین کې نوی کار دی، لم ترد به السنه، وي د رسول صلی په طریقه کې دا نشته. بیا وایي موږ د امام صاحب په مذهب نه، امام صاحب خو دا کار نه ګڼي، دا کار هغه روان نه ګڼي. د دې نه ثابته شوه چې په مقبره کې عام تلاوت څه دی؟ دا منع عام تلاوت. اوس راځو د سورې بقرې له او سورة فاتحه له او د سورة بقره اولنی ایتونه او اخرنی ایتونه دې لپاره راځي. یو صحیح حدیث په دې مسله کې نشته چې مړی کله په قبر کې کېښودی شي ته به سر ته ودرېږي او بل وخت ته ودرېږي او سورة بقره اولنی ایتونه او اخرنی ایتونه ووایي. دا په یو صحیح حدیث کې نشته.
او دې باره کې یو څو روایت راغلي دي او هغه روایت به هم زه ذکر کوم چې ستاسو زړه مطمئن شي. الحمدلله زموږ منهج دا دی چې چا ته خبره کوو نو په دلیل به یې کوو او د چا خبره چې رد کوو نو هم په دلیل به یې رد کوو. نو کله چې موږ هم په چا باندې رد کوو دا زموږ طریقه ده الحمدلله چې سره د ادب او د احترام بغیر د کنځلو نه باطل پرستو کار دی کنځلې کوي بدې ردې وایي پروپیګنډې جوړوي زموږ کار دا دی. موږ وایو فلاني دا خبره کړې ده دا خبره کمزوري ده. ولې کمزوري ده؟ ځکه چې الله دې شو الله پیغمبر ده او زموږ ته خو د الله د دین د دې ټولو مخلوقاتو نه ګران دی. نو دې مولوي صاحب دپاره یا د فلاني صاحب دپاره بل صاحب دپاره موږ د دین نشو پرېښودی. صحیح مسله ده الله نه به څه جواب ورکوو. موږ ټول نه زیات محبت د الله سره دی، د هغې نه بعد د رسول سره محبت دی، نو بیا هم د صحابو سره دی. لکه موږ ته هر څوک وایي د دوی په خلاف څه خبر راوړي او هغوی بل شان کړي دی بل شان کوي نو موږ هغه خبره نه وایو. که به دې رسول خبر کیو که خوشحالي نو رد کوو د خبرې خو الحمدلله یو علمي او اخلاقي رد کوو. د دې مسلې به وضاحت وکړو ځکه چې دا عام مصیبت دی په ملک کې. یو حدیث دی یو دلیل هغوی ذکر کوي کوم خلک چې وایي چې سوره بقره اولني ایتونه او اخرني ایتونه ویل دا جایز دي. امام طبراني راوړی وی عبدالله بن عمر روایت دی چې وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. د مړي سر ته به سوره بقره اولني ایتونه ویل کي او خپو ته به اخرني ایتونه ویل کي. یو خدای روایت موقوف دی، موقوف یعنې د عبدالله بن عمر باندې دی، بل هغه نه وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. یو موقوف دی بل د دې سند کمزوری. او زه چې کومې خبرې کومه که د چا په دې باندې اعتراض وایي چې نه پلاني مولوي صاحب ویلي نه هغه مولوي صاحب ته دې وښیي او زما د اعتراضات ته ورته وښیي او زما د اعتراضاتو دې جواب ماله راوړي. که زما د اعتراضات غلط وي نو زه به ټول خلکو مخکې ووایم چې زما مسله غلطه وه. د دې په سند کې دوه کسان دي. یو ته ویل کېږي البابلوتي. البابلوتي دا یو راوي په دې کې دی کمزوری راوي. یو پکې دی ایوب بن نهیک دا هم کمزوری راوي دی. دوه راویان د دې په سند کې راځي دا کمزوري نه دي. دلاسه دا سند څه شو؟ دا روایت کمزوری شو. عجیبه خبر ده امام طبراني دا روایت راوړی او په هغې کې الفاظ هم بدل دي. امام بیهقي یو شان راوړی امام طبراني بل شان راوړی. امام بیهقي چې راوړی په هغې کې دا دي وایي سر ته به د سوره بقره اولني ایتونه وي او خپو ته به اخرني وي. امام طبراني چې راوړی وایي سر ته به سوره فاتحه وي او خپو ته به سوره بقره اخرني ایتونه وي. اوس په دې کوم یو صحیح دی؟ اختلاف هم دی د متن. نو سند بالکل کمزوری دی روایت. دویم یو روایت بل هغه راوړي چې هغه امام طبراني راوړی عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج. هغه راوي کمزوری دی. عبدالرحمن راوي پکې دی مجهول راوي دی. امام طبراني دا روایت چې کوم راوړی دا کمزوری. یو قصه ذکر کوي وایي دا قصه دې لپاره دلیل ګرځي. ابو بکر الخلال دا یو کتاب دی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. په هغې کې دا روایت دا قصه په ولې سند سره راوړی چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په مخ کې دا کار وشو دا حدیث ویلی شو بیا به امام احمد بن حنبل هم په دې باندې عمل کو. او په هغې کې څو راویان کمزوري دي. یو پکې عبدالرحمن بن العلاء او دا موږ وایو چې دا مجهول راوي دی. یو پکې دی الحسن بن احمد الوراق دا مجهول راوي دی. دریم پکې دی علي بن موسى الحداد دا مجهول راوي دی. نو څو راویان پکې مجهول دي؟ درې. مجهول څه ته وایي په عربۍ کې؟ چې مجهولي مشکوکي پته نه لري څوک دی. مجهول څه ته وایي؟ چې پته وي مجهوله خبره مه کوه. دا ته واضح خبرو کې ستا خبره خو څوک نه پوهېږي. دا راویان څوک نه پېژني. هېڅ پته نه لګي چې دا څه و څه نه و. دروغ به وي رښتیا به وي هېڅ پته نه لګي. چې په سند کې کله مجهول راوي راشي نو دغه سند څه دا کمزوری. دا یو څو دلایل هغوی دې لپاره پیش کوي چې وګوره دې حدیثونو کې دا راغلي دي. نو الحمدلله دا درې ونه حدیثونه څه دي دا کمزوري. عام قرت لپاره مې یو دوه دلیلونه ښیي هغه به هم ذکر کړو. وی علي رضی الله عنه هغه ته دا حدیث منسوب کوي. وی په هغې کې دا دي چې څوک په مقبره تېرېږي او قل هو الله احد 11 پیرې ووایي او بیا ثواب چا ته وبخي دې مړو ته وبخي نو الله به له دومره اجر ورکوي لکه څومره مړي چې په قبرونو کې پراته وي. او دا حدیث چې دی امام سیوطي راوړی دی وایي دا منګړت روایت دی. کمزوری نه دی څه دی منګړت دی. یو کمزوری یو منګړت دی. دا منګړت خالص دروغ دی. دا خالص دروغ دی. دویم روایت دی دا موضوع دی. وایي ابو هریره دا وایي چې څوک په مقبره تېرېږي او سوره فاتحه وایي سوره اخلاص وایي سوره تکاثر وایي او دې مړو ته وبخي نو الله به له اجر ورکوي او دا مړي به د قیامت پر ورځ د شفاعت کوي.
دا حدیث دی دا منګړت روایت دی حاصل د خبرې دا شو چې په مقبره کې عام قرت دینه من راغلی یعنی جایز او خاص قرت کم چې زموږ په ملک مشهور دی چې سر ته او خپو ته سورې بقره اولنی او اخرنی آیتونه او یا سر ته سورې فاتحه او خپو ته سورې بقره اخرنی آیتونه یا سورۃ یاسین بعض خلک وایي بعض خلک سورې اخلاص وایي بعض خلک سورۃ رحمان وایي د دې هیڅ ثبوت په قرآن او حدیث کې نشته او موږ د دې منبر نه دا خبره کوو که چاته معلومي موږ ته دې وښایي خو قیسې نه په صحیح سند سره دلیل چې وګوره رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي وګوره صحابو دا کار داسې کړی نو دا ټول اعمال چې دي دا په دې باندې څه شرعي دلیل نشته مړی چې دې ښخ کړو د هغې نه باید به څه وکړي د هغه دپاره به بخانه وغواړي الله سبحانه وتعالی ته به شفاعت وکړي چې یا الله د پلانې وبخې په دې پلاني باندې رحم وکړي دغه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده د هغې نه علاوه چې کومې قصې جوړې شوي دي خاص کر نن سبا په د غریبو ملکونو کې د باندې دلیل نشته